लिबास का ډیر هم ښایسته شي بیا هم بد کردار نشي پټولی مزاق کول د انسان روب او دبدبه ختموي زندگی یو ژور سمندر دی پدې کې ډوبېدو نه بچ کېدو لپاره خلک لاس پښې وهي او ډوبېږي هغه څوک چې لاس پښې نه وهي او ستړي شي اعتبار یو روح دی چې یو وار لاړ شي بیرته نه راځي هر هغه څوک چې روان دي آخر منزل ته ورسیږي او په ځای ولاړ خلک په خپل ځای پاتې شي دا د قدرت قانون دی چې څوک بد کوي هغه آخر په خپله د بدو شکار شي کاهل انسان آخری الزام په خپل تقدیر لګوي د ژوندي لپاره هره ورځ یو غټ امتحان دی دا یو حقیقت دی چې انسان ځمکه خپله شماري چې زما ده او بل خوا ځمکه نرې وهي چې ای انسانه ته زما یې ښه تربیت لیوګان او ازمري هم په کنټرول کې راولي او بد تربیت د انسانانو نه لیوګان او ځناور جوړ کړي د چا د بېوسۍ او مجبورۍ نه فایده اخیستل لوی ظلم دی او د داسې ظلم بدل رب پخپله اخلي حیا په صدر کې نه بلکې حیا په سترګو کې ده کله چې سترګې بې حیا شي بیا صدر او دیوالونه د چا عزت نشي بچ کولی د هر مشکل یو حل شته دی خو په دې شرط چې د هغې د حل کېدو کوشش وشي